زمون ګران هیواد افغانستان په خپل تیر تاریخ کې هم د ویاړ او افتخار نه ډکې ورځې لري چې یاد یې زمون د نیکونو او پلرونو د حماسو او اتلولۍ نیکې خاطرې راژوندۍ کوي. درنو لیدونکو، په نړۍ کې هیڅ یو ملت یا قوم د افغانانو په څیر په خپلواکۍ او ازادۍ لکه د وطن په شان سرونه نه دي ورکړي. دوی ته تر ټولو ستر ویاړ د وطن په لار کې سرښندنه ده. افغانانو ټولې نړۍ ته څرګنده کړه چې هیڅوک او هیڅ ځواک او قدرت نشي کولی افغان ملت تر خپلې پنجې لاندې وساتي. نوریدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایي. اوس راغلي یو د غازي امان الله خان مقبرې ته. دلته ډېری هیوادوال راځي د غازي امان الله خان لپاره د مغفرت دعاګانې کوي، لاسونه ورته جګوي. تاسو به د غازي امان الله خان مقبره وګورئ چې غازي امان الله خان مقبره په ننګرهار کې ده او دا ویاړ ننګرهاریانو په برخه شوی دی. د هغه د وصیت سره سم غازي امان الله خان په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی دی او د ده تر څنګ د کورنۍ نور غړي هم په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوي او دلته ښخ دي. زموږ هیوادوال د غازي امان الله خان قبر ته ولاړ دی. د سره مرکه وکړم چې دعا ته راغلی دی، غازي امان الله خان ته دعا کوي او همدا شان نور د خپلواکۍ په اړه به هم د ده السلام علیکم. وعلیکم السلام. تکړه ساتمن، خوشحاله اوسېږئ. که په لومړي سر کې د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ. ضیاءالدین همتمل یم، یو تن د ننګرهار فرهنګي او لیکوال. نو راغلمه د دې په خاطر چې خپل دغه د خپلواکۍ ورځ چې نن موږ لمانځو یا د لمانځلو ترتیبات ورته لرو، نو هغه د همدغې اتل کړنې دي چې موږ ته خپلواکي راوبخله او موږ د خپلواکۍ د ورځې خاوندان شو. همتمل صاحب، یو کال او بل کال راځي که نه، هر وخت د دې غازي لپاره مغفرت دعاګانې کوي او هر وخت د دې غازي د قبر لیدل کوي. کله چې دې خوا برابر شم او راشم نو ضرور ورته دعا کوم، ځکه چې موږ ته هغه ورځ رابخلی چې موږ په ټول تاریخ کې داسې ورځ نه درلود او د موږ ته خپلواکي راواخیسته. خو کاش چې د دغې اتل هغه ارمانونه پوره شوي وی او وروسته د هغې نه زموږ افغانانو دغه ویاړ ساتلی وی، دغه خپلواکي ساتلی وی، دغه ازادي ساتلی وی. ځکه چې په دې ټولنه کې موږ په هره ټولنه کې چې اوس په نړۍ کې ازادي ډېره مهم دی، لکه چې په د وجود او سا قدر مهم دی. یعنی ټولنه د وجود معنا لري او ازادي د سا معنا یا د روح معنا لري. نو خپلواکي ډیره مهمه ده او دا هغه اتل دی چې په خپل شهامت او په خپل میړانه موږ ته خپلواکي واخیسته په 1919 میلادي کال کې. د هغه رهبرو چې په یو غږ ټول ملت له ځانه راټول کا او ټول راوغوښته او په شریکه په یو غږ د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. همتمل صاحب، مننه. که په دې اړه هم راته ووایي چې دا خو معلومه ده، تا په خپلو خبرو کې مې ویلې چې خپلواکي اخیستل خوشي نه کېږي، د سر په بدل او د تورې په زور باندې کېږي. زموږ د مشرانو که د افغانستان تاریخ ته وګورو، په دې خپلواکۍ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي، ډېر پکې شهیدان شوي دي. موږ باید د خپلواکي څنګه وساتو، څنګه د خپلواکۍ ورځ ولمانځو. غازي امان الله خان د ارمانونو د پوره کېدو لپاره باید موږ څه وکړو؟ مهمه خبره دا ده چې موږ یو اصطلاح هم لرو چې د سنګر نیول آسان دی خو د سنګر ساتل ډیر مشکل دی. غازي امان الله خان ملي ژمن شخصیت و چې ملي کارونو ته ډیر ژمن و او شخصي اهدافو ته هېڅ پام نه کو. هغه بس د ملت په غم کې یو اخته کس و چې همیشه به ورسره د ملت او د خپل د وطن غم و. نو بدبختانه چې له هغې وروسته بیا ډیرو اشخاصو یا هغه رهبرانو چې د رهبر په توګه په موږ منل شوي وو یا موږ له مجبورې نه منلی وی، نو هغوی ملي شتمنیو په ځای شخصي ګټو ته مخه وکړه او ځکه د هغې خپلواکۍ څخه موږ
محروم شو. غازي امان الله خان هغه قرباني چې ورکړه هغه د سر په بدل ورکړه، هغه شجاعت او هغه میړانه وه چې رښتیا هم ازادي او خپلواکي په میړانه اخیستل کېږي، په شجاعت اخیستل کېږي او دی خپل هغه شهامت وښوده. ځکه تر ننه پورې یادېږي ما غوندې یو کس راځي او د دې قبر ته ودرېږي او د دعا لاسونه ورته پورته کوي. نو پیړۍ پیړۍ وروسته به د دغسې هستیو لمانځنه کېږي، دوی به یاد وي، دوی به په دې ټولنه کې په نیکو نومونو یادېږي او د دې ټولنې افراد به پرې افتخار کوي. خو داسې خلک هم شته چې هغوی دغه ازادۍ ته یې زیان ورسو، خپلواکۍ ته یې زیان ورسو، د ځان لپاره یې کار وکړه. دا تاسو ته په اطمینان وایم چې پیړۍ پیړۍ وروسته به د هغوی نوم په تورو کرښو ولیکل شي او د دې ټولنې افراد به ورسره کینه او د نوم سره به یې نفرت لري، د هغې د کړنو سره به نفرت لري. نو اوس هم ښه وخت دی موږ خپلو مشرانو ته وایو چې راشئ تاسو هم د غازي امان الله خان هغه لاره خپله کوئ او هغه شهامت وښایئ، او که تاسو هغه شهامت وښایئ زه یقین لرم چې دا ولس به ستاسو تر شا ولاړ وي. همتمل صاحب، غازي امان الله خان ډېرې کارنامې د افغانستان په تاریخ کې کړي دي، د افغانستان په پرمختګ کې کړي دي، خو بیا هم د ده دا ارمان و د دا وصیت و چې ما دې په ننګرهار کې خاورو ته وسپاري، په ننګرهار کې دا وصیت کړی و چې په ننګرهار کې دې باید زه ښخ شم. خو د غازي امان الله خان د قبر د زیارت چې کوم دی دې د خواوشا چاپېریال ته څنګه راځئ، څنګه دی؟ یعنې که موږ لاړ شو نورو هیوادونو کې وګورو د هغوی هغه ملي اتلان چې هغوی ته خپلواکي اخیستی د هغوی په نسبت دلته هېڅ کار نه دی شوی، دلته چا غازي امان الله خان مقبرې ته پام نه دی کړی. دا کلونه کلونه وشو چې زه همدا غوښتنه لرم له حکومت څخه، مګر څه خبر یم دوی ته هغه اتلان ښه نه ښکاري. که څنګه دوی باید د دغې اتل قبر داسې جوړ کړي چې نړیوال د ده د لیدو لپاره راشي او د ده ننداره وکړي. تاسو به یوه خبره اورېدلې وي چې دی کله فرانسې ته لاړه نو د فرانسې ښاروال ورته وایي چې موږ ستا د شان سره مناسبه ډالۍ نه لرو، بیا د چا ناپلیون کټې ورته په ډالۍ کې ورته ته د پاریس ټول ښار ډالۍ وي. یعنې هغوی دغسې شخصیت ته ډالۍ نه درلوده، مګر افسوس او متاسفانه چې زموږ مشران اوسني مشران دغه خبرې ته پام نه کوي. دا هغه څوک چې نړیوالو هم منلی و او د افغانستان خلکو ته هم محبوب و، خو بیا هم موږ نړیوال رقیبان لرو چې هغوی نه غوښته چې افغانستان دومره پرمختګ وکړي او داسې اشخاص ولري، نو هغوی خپل استخباراتي کړی دلته په کار واچو تر څو امان الله خان په یوه طریقه د دغې ملکه ګوښه کړي. همتمل صاحب، ډېری کشران ډېری مشران دغه مشر نوم به یې اورېدلی وي، خو په دې نه پوهېږي چې د مشر زموږ لپاره څه کړي، د افغانستان په تاریخ کې څه کړي دي. اوس هم یې ورور نه پوښتنه کوله چې د افغانستان خپلواکي چا اخیستې، هغه ته دا معلومات نه و چې افغانستان خپلواکي چا اخیستې، نه یې پېژندلو. موږ باید د داسې خلکو پېژندنې لپاره باید څه وکړو؟ دا د اطلاعات او فرهنګ دنده ده چې باید په دې کې رسنیو ته پوره معلومات ورکړي او رسنۍ هم د دوی د کړنو او د دوی د شهامتونو او ویاړونو په هکله ولس ته پوره معلومات ورکړي. ځکه زموږ همدا اتلان دي، که چېرته زموږ کشر یا اوسنی قشر د دغې د ده د کړنو څخه خبر شي، شاید دغسې غازیان موږ پیدا کړو او د دوی مفکوره د همدا اوس نه بدله شي، د ازادۍ او د خپلواکۍ سره د دوی مینه پیدا شي. که اوس همدا زموږ ولس خبر وی چې دا زموږ یو ملي قهرمان دی او موږ ته خپلواکي اخیستی، نو زه یقین لرم چې دلته به ډېر خلک اوس راغلي وو او راجمع به وو. خو متاسفانه چې ډېری خلک بې خبره دي. دلته بیا ووایم چې د افسوس ځای دی چې ځینې خلکو په ډېرو لږو چې هغوی په رشوت او فساد کې ښکیل دي، هماغه خلک ځان قهرمانان ښیي دي ملت ته، مګر هغه اصلي قهرمانان او اتلان له خلکو له ذهنه توږل شوي. او دا ستاسو هم وظیفه ده او د ټولو رسنیو وظیفه ده چې دا باید خلکو ته وښودل شي او په دې اړه د پوره معلومات ورکړل شي. ډېره مننه. که په پای کې د رسنیو د مسؤلینو څه غوښتنه لري په دې اړه؟ نو له رسنیو څخه د مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرم چې هغوی دې راشي او د دغې قبر رسنۍ د دغې منظورونه واخلي، خلکو ته یې وښیي، د ده په کارنامو، د ده په تاریخ، د ده په شهامت، د ده په ویاړونو خلکو ته معلومات ورکړي تر څو نوي نسل ته ور وپېژندل شي. که دا تېر شوی نسل ته څه ناخبره پاتې شو خیر، خو راتلونکی نسل باید د دغې ویاړ څخه، د دغې هستۍ د کارنامو څخه خبر شي. ښه وګورو چې په دې وخت کې رسنیو کوم کار کړی دی، دولت کوم کار کړی دی. ورور ورته السلام علیکم. السلام علیکم. ستا نوم؟ زما نوم محمد ګلمار. د کوم ځای اوسېدونکی
د عربانو اوسېدونکو د ګولایي عربانو ګولایي په جلال آباد ښار کې. او غازي امان الله خان پېژنې څوک؟ غازي امان الله خان د همدې ځای و او د همدې ځای و همدې باغ ټول هم د همدې و. باغ خو د دې و د افغانستان تاریخ لپاره افغانستان لپاره ده څه کړي؟ دا ډېره کومک کړی ده. په کومه برخه کې کومک کړی؟ دا مخکې نور ډېره کومک کړی و خو هغه وخت مونږ سترګه پټه وو که نه مونږ ته سترګې بنا دي تا به لیدلي تا به اورېدلي چې افغانستان لپاره یې څه کړي؟ د افغانستان لپاره یې څه کړي؟ اوس خو مړ شوی ده نور. خبر نه چې د افغانستان لپاره څه کړي؟ نه ښه دلته څنګه راغلی؟ دلته همداسې راغلی و چکر ته همداسې یو چکر ځای ګرځېدلی دی د باغ کې راغلی و که نه د ماجد کې قرار سملو. درنو لیدونکو دا ورور وایي غازي امان الله خان دونه پېژنئ چې د دې ځای و د دې باغ مسؤل و خو په دې نه پوهېږي چې غازي امان الله خان د افغانستان لپاره څه کړي. هغه لیدونکي هغه هیوادوال پوهېږي چې د غازي امان الله خان سره مینه لري د غازي امان الله خان د کارنامو سره مینه لري د خپل هیواد د ازادۍ سره مینه لري. دا وایي دلته موږ د خوب لپاره راځو. بالکل باید قبر هم په اساسي توګه جوړ شي. باید دلته یو کتابتون موجود وي. د کتابتون ترڅنګ باید د لیکل شوی هغه کارنامې په لیکلي بڼه باید خلکو ته وړاندې شي. لیکلی وي تر څو چې دا ورور تر اوسه خبر نه دی. زیاتره خلک نه دي خبر. د افغانستان د بې ثباتۍ یو لامل همدا دی چې موږ بې سواده پاتې یو او له تعلیمه لرې پاتې یو. موږ ته خپل اتلان په صحیح توګه نه دي ښودل شوي که تر اوسه نه دي ښودل شوي. زه له حکومت څخه او مسؤلینو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. مهمه دا وه دلته کتابتون وی د کارنامې او د برنامې دلته پرتې وي هر څه باید دلته وی او خلکو ته ښودل شوی وی. مثلا که یو څوک راځي هغې ته به ښودل شوی وی غازي امان الله خان دا کار دغه کارنامې کړي. نو په دغې برخه کې به نړیوالو ژبو هم ژباړل شوی وي. په نړیوالو ژبو هم ژباړل شوی وی. دا به تر ټولو ښه وی. خو که اوس هم دا خپل ملت دا خپل وطنوال پرې خبر شي دا به لویه خبره وي. ته خپله یو فرهنګي او د فرهنګیانو لاروی تاسو خپل هم په دې برخه کې مختلف کتابونه لیکلي دي. که فرهنګیان دغسې ویاړ وکړي د ننګرهار فرهنګیان چې د علم او ادب زانګو ده چې دغسې دلته یو د ژوند په باره کې د کارنامو برنامو باره کې یو څه دلته ولري که ډېر نه یو المارۍ ولري په هغې کې کتابونه ایښي وي د نظارت او څارنه کېږي او خلک راځي دا مطالعه کوي. دا به څونه ښه تمامه شي؟ دا به ډېره ښه تمامه شي. خو مهمه خبره دا ده چې ساتل به یې په چا کې. دلته د ساتلو خبره ډېره مهمه ده. یوه خبره دا ده چې دلته به کتابونه هم کېښودل شي د ده په هکله به معلومات هم کېښودل شي. خو مهمه دا ده چې د ده احاطه وشي د ده چاردیواري وشي په داسې انداز کې وشي لکه د نړیوالو مشرانو چې شوی هغه اتلانو چې خپل وطن ته یې ازادي اخیستی. مګر دلته بدبختانه که دلته اږدي سبا راشه هغه به نه وي. مونږ که د لیسو سره د مکتبونو سره د کتابونو مرسته کولی شو نو دلته څه مشکله خبره نه ده. خو مهمه دا ده چې د ساتنې هغه ذمهداري به یې څوک واخلي. همتمل صاحب دلته د غازي امان الله خان د کورنۍ مختلف غړي خاورو ته سپارل شوي دي او دلته دي چې د دې وصیت سره سم ته که یو مهرباني وکړې د ده د کورنۍ د غړو قبرونه موږ ته وښیې. دا خو د غازي امان الله خان مقبره ده او دغه مقبره د چا دا د غازي امان الله خان د پلار مقبره ده امیر حبیب الله خان چې د امان الله خان نه مخکې د افغانستان رئیس جمهور و بادشاه و. نو دا د هغې مقبره ده او نور به هم وګورو. دلته یو بل قبر دی که د دې باره کې لیدونکو ته معلومات ورکړي چې دا قبر دی. دا قبر چې دی شفیقه سراج دی چې د هغه غالبا چې نه اتیا مو د امیر حبیب الله خان لور ده لکه چې دا او دغه قبر هم سردار عنایت الله خان. سردار عنایت الله خان څوک و؟ سردار عنایت الله خان د تاریخ په کتابونو کې لکه چې د غالبا وایم چې د غازي امان الله خان ورور و چې د هغه سلطنت معین و یا مرستیال و په هغه وخت کې. ډېره مننه کوم همتمل صاحب چې دلته راغلی وي او د دې ستر غازي
قبر مقبرې نه دې لیدنه کوله. په پای کې څه پیغام دی؟ مننه. د دې ترڅنګ باید هغه چې امان الله خان سره یې ډېره مرسته کړې د هغې قبر هم باید وګورو چې ملک سوریا دی د محمود طرزي لور ده او هغه قبر هم د دوی د قبر نه لږ څه لاندې دی، خاورو ته سپارل شوې ده. دا به هم وګورو. اسحاق چې زموږ د خپرونې کمرمین دی دا به هم راواخلي چې ملک سوریا د غازي امان الله خان ښځه وه او دا د محمود طرزي لور وه چې د ژورنالزم پلار ګڼل کېږي په افغانستان کې، او د امان الله خان ملکه وه چې اوله ملکه یا د افغانستان ملکه به یې ورته ویلې. د دومره باجرته او باشهامته ښځه وه چې حتی د بهرنیو ژورنالستان چې به راغلل هغوی به حیران شو چې موږ حتی په اروپایي هېوادونو کې داسې یوه ښځه ونه لیده چې دومره په جرات، دومره روښانه او دومره پر استعداده خبرې وکړي. هغوی هم د دې استعداد ته د شهامت ته قایل وو او د امان الله خان ترڅنګ د ملک سوریا هغه هلې ځلې هم له پامه نشو غورځولی ځکه د ورته ډاډ ورکاو او دی ورته په هره برخه کې مشورې ورکولې. او غازي امان الله خان چې کله د هېواد نه بهر لاړو ایټالیا ته لاړو، ملک سوریا غازي امان الله خان سره یې ډېرې د غربت او ډېرې سختې شپې تېرې کړي په هغه وخت کې. د غربت شپې خو تېرې کړي، حتی د خپل د خاوند قربانۍ ته هم حاضر و د دې وطن په خاطر. خپل خاوند ته به یې ویلی چې ملت دی، وطن دی، ولس دی، هېواد دی، خپلواکي دی او زه تا سره څنګ تر څنګ ولاړ یم، هرې قربانۍ ته حاضر یم. د ده کارنامې هم له پامه نشو غورځولی، دی هم په دې برخه کې ډېر ویاړونه راوښلي. د غازي امان الله خان لور یوې رسنۍ څه په خپلو خبرو کې ویلي وه چې کله زما مور مړه کېدله د یو جوړ جامې لرلې. ما مخکې تاسو ته خلاصه کړه چې دا هغه خلک وو چې شخصي ګټو ته نه بلکې ملي ګټو ته ډېر پاملرنه کوله او هر څه تر خپل شخصي ګټې تر ملي ګټو قربان کړ. ډېره مننه. کور مو ودان آباد اوسي. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ستر مشر، ویاړلي مشر اعلی حضرت غازي امان الله خان د خپلواکۍ باره کې مو ځانګړې کړې وه. له تاسو ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه راسره ولیدله. تاسو رابولم د ننګرهار ټلویزیون د نورو خپرونو لیدو او اورېدو ته. تر بیا ما خاکسار زیب د کامرې په برخه کې محمد اسحاق ته اجازه راکړئ. خوشحاله اوسېږئ. د خدای په امان.